أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دا سورة بقره 19 نمبر آیات ہے. د دې آیات مبارکه یو لفظی ترجمه ده. دویم د آیات مبارکه مفهوم ده او داغه حاصل او مضمون ده. دریم د آیات مبارکه د مفردات او تشریح ده، یعنی کومې جملې کومې کلمې چې په دې آیات مبارکه کې دي داغي تفسیر او داغي تشریح ده. لفظی ترجمه د دې آیات مبارکه دارنګي ده. مثلهم حال د دوی کمثل الذي پشان د حال دا غسړی ده استوقد نارا چې بل کړي وی ډیر اور لرا فلما اضاءت هر کله چې رڼا کې دغه اور ما حوله گیر چاپیر ددنا ذهب الله نبوزی الله پاک بنوره مرنا ددوینا وترکهم فرق دی دوی لرا فی ظلمات پډیرو تیارو کې لا یبصرون چې نه هیڅ یو شی لرا. دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا. د دې آیات مبارکه مضمون هغه دا ده چې مخکې تمهیدی بحث بیان شولو، د دریو فریقو د دریو ډلو تذکره وشوله. یو مؤمنان، دویم کافران، دریم منافقان. د مؤمنانو خوشپک صفتونه وو، د کافرانو درې قباحتونه خباثتونه وو، د منافقانو 15 قباحتونه وو. د مؤمنانو خبره خو صفا ده، واضحه ده. اصل خبره د منافقانو همدارنګي د کافرانو ده. د کافرانو منافقانو دواړو د پاره الله پاک مزیدی وضاحت تپاره د نور د دوی د حالاتو د ښکارا کولو د پاره مثالونه ورکوي. په دې آیات مبارکه کې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، دا مثال د کافرانو ده. او ورپسې آیات مبارکه کې سمن بکمن، دا دغه مثال تتمه ده. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، دا مثال د پاره د منافقانو ورکی. پس په دغه 19 نمبر آیات کې مثلهم کمثل الذي استوقد نارا مضمون دا ده مثال د پاره د دویمې ډلې چې هغه کافران دي. دلته دا خبره یاد ساتل پکار دی چې مفسرین کرامو دغه مثال د منافقانو په باره کې هم نقل کړی دا. حاصل دا دی چې دغه مثال کې دو توجیهات دي. یو توجیه دا ده چې دا مثال په باره د کفارو کې ده. دویمه توجیه دا ده چې دغه مثال په باره د منافقانو کې ده. مونږه د سهولت لپاره او په مثال باندې د ځان په کولو د پاره دا سوایو چې دا مثال په باره د کافرانو کې ده. بیا دې سره دا خبره کول غواړو چې دغه مثال الله پاک لفظ د مثلهم کمثل الذی استوقد نارا الفاظ مبارکه سره شروع کړی ده. قرآن مجید کې څوره مثالونه دي. که چېرته یو تن زمونږ نه پوښتنه وکړي چې ستاسو کتاب قرآن پاک کې څوره مثالونه بیان شوي دي،
جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې قرآن پاک کې 4 یا قرآن پاک کې 45 مثالونه ذکر کړل شوي دي. بیا په لفظ د مثلون سره یا په لفظ د مثال سره قرآن مجید کې 33 مثالونه بیان شوي دي. مثلهم حال د دوی د لفظ د مثل یو مشهور معنا د مثال، دویمه د مثلون معنا یې کړی دی ضرب، بیانول، چسپانول، وهل. دریم د مثل معنا دی نوع الموعظه، یو نوع د واعظ او د نصیحت. بل معنا د مثلون دی احوال عجیبه، لکه سوره بقره کې براشي او پم دغه آیات مبارکه کې دا کوم چې مونږه اوس بیانو دی کې هم د مثل معنا دی احوال عجیبه. مثلهم حال د دوی، حال لفظ که مونږ وایو، مثلهم حال د دوی کمثل الذی پشان د حال داغه سړی دی استوقد نارا چې بل کړی وي ډیر اور لره. دغه مثال وضاحت کول غواړو، بیا به دغه آیات مبارکه باقی مفرداتو کلماتو په تشریح باندې په آسان سره پوه شو. حاصل د دې مثال دارنګ دی یا تطبیق د مثال د ممثل له سره دارنګ دی. آیات مبارکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشبیه ورکړی دا د هغه چا سره چې هغه د خلکو د پاره د رڼا سلولو د پاره خلکو ته اور بلکی چې دا خلک په رڼا کې شي، ځکه دا خلک په توره تیاره کې پراته دي، لارې ترې نورکې دي، خپل هدف او منزل ته نشي رسیدلی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال دا هغه چا سره ورکړلو چې هغه د خلکو د رڼا حاصلولو دپاره اور بلکې. نو دلته یې وفرمایل مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، حال د دوی په شان د هغه سړي دی چې هغه بل کړی وي ډیر اور لره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د کافرانو د رهنمایۍ دپاره اور رڼا بل کړله چې دوی دې رڼا ته راشي، دوی نفع او ضرر اشیاء وپیژني، خپل منزل ته بغیر د کړاو نه ورسیږي. خو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې د رڼا د حاصلولو دپاره اور بل کړلو، غیر چاپیره لرې علاقونه خلک را ورسېدل مکې مکرمې ته ایمان راوړلو ته. لکه حضرت بلال حبشي د حبشو نه راغللو، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو. صہیب رومی آغا د روم نه تشریف آوری وکړله او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو. دارنګه نور صحابه کرامو. نو دلته کې آینده جمله مبارکه کې فرمایي فلما اضاءت ما حوله، هر کله چې رڼا کې دغه اور ما حوله غیر چاپیره د دغه سړینا، نو لری لری زین خلق راشي دغه اور ته د رڼاګانو حاصلولو دپاره. لکه مخکې مونږ ویلې بلال حبشي د حبشونه، صہیب رومی د روم نه، دارنګې نور صحابه کرامو. خو نږدې خلک ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، عقبه ابن ابي معيط، داسې نور صنادید المشرکین د مشرکانو سرداران دا نه راتلله. د دې رڼا نه یې
خپلو ځانونو سره رڼاګانې نه وړلې، د دغې رڼا نه یې فایده نه حاصلوله، بلکې د دې رڼاګانو د وژلو دپاره یې کوششونه کوله. کله چې دا نږدې خلک نه راتلل په مکه کې، نو الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړلو په هجرت کولو سره د مکې مکرمې نه مدینة المنورې ته. او دا هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې و لکه په دې آیات مبارکه کې ارشاد ده، ذهب الله بوزي الله پاک بنورهم رڼا د دوی. د نبی علیہ السلام هجرت مکی مکرمې نه مدینة المنورې ته دا داسې و لکه ذهب الله بنورهم، دغه سړي اور بل کړی هغه اور رڼا ختم شي. دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت هم دغه حیثیت لرلو. کله چې د اور رڼا ختم شوله، دا نږدې خلک د اور نه د رڼاګانو حاصلولو دپاره نه راتلله، لرې لرې ځای نه صحابه راغلله، هغوی رڼاګانې ویوړلې د دغه اور نه. نو مثال یې دارنګې شولو د دغه موجوده خلکو، وترکهم پرېږدي دوی لره، وترکهم پرېږدي دوی لره فی ظلماتین په ډېرو تیارو کې. حاصل دا دی چې د مکی کافرانه ترکهم فی ظلماتین پاتې شول په ډېرو تیارو کې. د رڼا حاصلولو چې کوم امکانات و هغه د دوی نه ختم شوله. وروسته جمله مبارکه کې آخره کې فرمایي لا یبصرون، چې نه هیڅ یو شي لره. دا د مکې خلک اوس یو شی نه ویني، دوی په تیاره کې پاتې شوله، رڼا ترېنه لاړله، همدغه تیاره کې داسې دي لکه ړانده لا یبصرون. دا د دې آیات مبارکه د مثال د ممثل له سره مختصر طور باندې تطبیق وشولو. نو دا مثال د پاره د وضاحت ته او مونږ وویلې چې قرآن پاک کې 44 یا 45 مثالونه بیان کړل شوي دي. د لفظ مثال وضاحت وشولو. دلته کې د مثال معنا ده حال، دلته کې د مثال معنا ده وصف عجیبه صفت. استوقد نارا چې بل کړی وي ډیر اور لره. دی آیات مبارکه کې استوقد نارا الفاظ دی، باب استفعال ده استوقد، سین او تا خو په باب استفعال کې د پاره د طلبی. دلته کې د طلب معنا نه ده، سین او تا دلته کې د پاره د طلب نه ده، بلکې سین او تا په استوقد نارن الفاظو کې د پاره د تاکید ده. استوقد نارا چې بل کړی وي ډیر اور لره. د تاکید معنی د وجنا مونږه په پښتو کې ډیر اور معنا وکړله. ډیر اور بل کړی ده، اور په بلولو کې کوشش کړی ده، اور ښه زیات رڼا د پاره بل کړی ده. بیا په دې آیات مبارکه کې لفظ د نار ذکر شوی ده. نار نه مراد نار تمثیلی ده، نار نه مراد نار تمثیلی ده. بیا د لفظ د نار په قرآن مجید کې مختلف قسمه معناګانې مستاقونه ذکر شوي دي. یو معنا د نار په قرآن پاک کې حرام مال، لکه قرآن مجید کې ارشاد ده چې څوک د یتیمانانو مالونه خوري انما یاکلون فی بطونهم نارا، دوی په خپلو خېټو کې اور اچوي. حرام مال نه تعبیر وکړلو په نار سره. نو د نار یو معنا ده حرام مال. مونږه پښتانام وایو هغه پلانکی سړی چې حرام خوري دا په خپله خېټه کې اور اچوي، اور خوري. نو اور خو نه خوري،
خو د حرام مال نه تعبیر کوي خلک په اور سره. قرآن مجید کې هم دی انما یاکلون فی بطونهم نارا. دویم د نار معنا په قرآن پاک کې د جهنم اور ده. لکه قرآن مجید کې هم دغه سوره بقره کې براشي وقودها الناس والحجاره. الته آیات مبارکه کې فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. دلته نار په معنا د اور د جهنم سره ده. دریم نار په معنا د ګناه سره مستعمل ده. څلورم نار په معنا د هغه اور چې د اسمان نه نازلیږي. لکه سوره آل عمران کې براشي الله جل جلاله فرمایي تیر شوي امتونو کې به چې چا قرباني وکړله یا مال غنیمت به حاصل کړی و نو د هغې د قبولیت لپاره به نښه دا وه چې د اسمان نه به اور نازل شولو مال غنیمت به یې وسوځولو. دا به نښه وه د جهاد د قبولیت. د قربانۍ شی به یې وسوځولو دا به نښه وه علامه به وه دلیل به و چې دغه قربانی قبول شوی ده. لکه قرآن مجید کې ارشاد دی تأکله النار. پنځم د نار معنا دی نار دنیوي د دنیا اور. شپږم د نار نه مراد هغه ماده ده چې د هغې نه پیریان پیدا شوي دي. لکه شیطان د الله پاک په دربار کې ګستاخانه ته ورسره داسې ویلي وو خلقتنی من نار وخلقته من طین. زه دې د اور نه پیدا کړی یم. حضرت آدم علیه السلام دی د چا نه هغه دې د خاور نه پیدا کړی ده. دې سره سره یو بل معنا د نار په قرآن مجید کې اسباب د جنگ سره هم شوې ده. لکه سورت مائده کې ارشاد گرامیه د باری تعالی ده کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله. کله چې یهودیان اسباب د جنگ پیدا کی او اسباب د جنگ ته موقع ورکی الله پاک هغه اسباب د جنگ ختم کی. دا هغه الفاظ دي چې د نار په باره کې په قرآن پاک کې مختلفو مصداقونو باندې ذکر کړل شوي دي. ذهب الله نبوزی الله پاک بنورهم رڼا د دوی نه. دلته کې ذهب الله دا لفظ د ذهبه په لفظ د بنورهم کې با لفظ سره متعدی شوی دی. یو باب د اذهبه دی یو باب د ذهبه دی. نو دلته آیات مبارکه کې ذهب الله بنورهم سوال دا راځي چې اذهب الله سره ولې تعبیر نشتا چې ذهب الله الفاظ سره تعبیر دی؟ جواب دا دی چې دا د پاره د مبالغه د پاره ذهب الله بنورهم الفاظ سره تعبیر شوی دی. بیا دلته کې دغه ذهب نسبت الله جل جلاله خپل ځان ته کړی ده. ذهب الله بنورهم الله پاک بوزي د دوی نه نور. دغه نسبت چې الله پاک خپل ځان ته کوي دا د پاره د تاکید کړی دی. د تاکید د پاره الله پاک دارنګي نسبت وکړلو. بیا کله چې مونږه په دې لفظ باندې نظر واچو نو په عربی کې یو لفظ د نور ده دا په معنا د رڼا سره راځي. دویم لفظ د ضیا ده هغه په معنا د رڼا سره مستعمل ده. نو آیات مبارکه کې ذهب الله بنورهم ده ذهب الله بضیائهم نه ده. یعنی الله پاک د ذهب الله الفاظ نورستا بنورهم نور بیان کړلو ضیا لفظ بیان نکړلو. نو معلومیږي چې لفظ د نور
او لفظ د ضیا کې فرق ده. که فرق نه وای نو الله پاک با لفظ د نور په ځای باندې لفظ د ضیا ذکر کړی وو، خو ضیا لفظ الله پاک ذکر نکړلو. نو هغه فرق به څه وي د ضیا او د نور په مابین کې؟ علماء کرام مفسرین کرام فرمایي نور هغې رڼا ته وایي چې هغه بذاته ښکاره وي، ظاهره وي، او د نورو اشیاو دپاره مظهره وي، ښکاره کوونکې وي. ضیا هغه رڼا ده چې هغه د نور نه منتشره وي. دغه وجه ده چې د نور د رڼا په باره کې قرآن مجید کې الله جل جلاله وجعل الشمس ضیاء الفاظ مبارکه ذکر کړي دي. وجعل الشمس ضیاء، الله پاک فرمایي چې نور ګرځولې د ضیاء نه ډېرې رڼا والا. او د سپوږمۍ په باره کې الله جل جلاله والقمر نورا، قمر سپوږمۍ د هغه دپاره نوري ګرځولی دی، نور لفظ ذکر کړی دی. اوس دلته کې بیا حکمای کرام فرمایي هغوی وایي چې یو لفظ دا نور دی، دویم لفظ دا ضیا دی. لکه موږ د هغې تفسیر بیانوو. نور کی حرارت گرمایش نه وي، ضیا کی حرارت وي. بیا د دې دپاره مثال د قرآن پاک نه داسې ورکړی دی. یو شریعت موسوی د حضرت موسی علیه السلام شریعت دی. دویم شریعت محمدی د محمد صلی الله علیه وسلم شریعت دی. الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت مقدسه په باره کې دارنګې فرمایي قد جاءکم نور من الله وکتاب مبین. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت ته نور ویلی دی. نو اشاره دی چې دغه شریعت معتدل دی، آسان دی، سهولت والا دی، افراد پکې نشتا، تفرید پکې نشتا. او د موسی علیه السلام شریعت ته الله جل جلاله ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضیاء، لفظ د ضیاء ذکر کړی دی. ځکه د حضرت موسی علیه السلام په شریعت کې قیودات ډیر وو، منځونه پکې 50 وو. کله به چې جامه پلیته شوله په ګندګۍ باندې، هغه به بغیر د کټ کولو نه، بغیر د پرې کولو نه نه پاکېدله، په اوبو باندې به نه پاکېدله. د هغوی عبادت د خپل عبادت خانې نه علاوه په بل ځای کې نه جایزه. داسې ډېرې خبرې وې. نو د هغوی په شریعت کې قیودات ډېر وو، ګرمه ګرمي پکې ډېره وه. او زمونږ شریعت محمدي دا آسان شریعت دی. دې امت ته الله پاک خیر امتین الفاظ استعمال کړي دي. دغه امت الله پاک په ټولو امتونو کې غوره ګرځولی ده. او بیا فرمایي وکذلک جعلناکم امة وسطا، دغه امت معتدل ده، افراد پکې نشتا، تفرید پکې نشتا. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الدین الی الله الحنفیة السمحة. الله پاک په نسبت باندې د ټولو نه محبوب ترین دین هغه حنفیت چې د آر باطل نه مایل دی، سمحه چې هغه آسان دی. نو ځکه شریعت محمدی ته نور ویل شوی دی. او د موسی علیه السلام د شریعت نه تعبیر په لفظ د چا سره؟ په لفظ د ضیا اون الفاظ سره شوی ده.
ذهب الله الله پاک بوزي بنورهم رڼا د دوینا. دلته کې یو اشکال دی. هغه اشکال دا دی، یو سوال دی. هغه سوال دا دی چې په آیات مبارکه کې استوقد نارا په مثال کې خو بیان شوی دی چې اوري بل کړی دی. دا خو نه دی ذکر کړل شوی چې رڼا یې راوړې ده. او دلته په آیات مبارکه آخره کې ذهب الله بنورهم چې الله پاک نور ته نه بوتللی دی. نو مخکې خو د نور خبره نشته، مخکې خو خبره د نار ده. لنډ مونږه د حاصل په طور سره داسې ویلی شو چې ذهب الله بنارهم الفاظ ولی نه ذکر کېدل، چې ذهب الله بنورهم الفاظ بیان شولا. بیا وایو چې آیات مبارکه کې استوقد نارن نار خبره ده چې نار اوري بل کړی ده. نور خبره نه ده، استوقد نارن ده. نو کله چې استوقد نارن ده نو ذهب الله بنارهم ولی ذکر نشولو چې ذهب الله بنورهم الفاظ قرآن مجید کې ذکر کړل شولا. جواب د دغه اشکال نه او د دغه اعتراض نه دا ده که چرته آیات مبارکه کې لفظ دا بنورهم نه وای بلکې بنارهم الفاظ وای، حاصل د جواب دا ده چې په اور کې دو شیان دي. یو رڼا ده، دویم سوځول دي. کله چې په دې آیات مبارکه کې ذهب الله بنورهم ذکر شولا، ذهب الله بنارهم ذکر نشولا، نو اشاره ده دې خبرې د پاره چې اور پاتې ده، سکروټي پاتې دي، لیکن رڼا ختم شوې ده. که بنارهم وای نو بیا به دا معنا وا چې رڼا امدارنګي سوځول دا دواړه ختم دي. دلته الله جل جلاله بنورهم الفاظ ذکر کړل، بنارهم الفاظ بیان نشولا. نو رازو مخکنه خبره ته یو ځلی بیا کله چې ذهب الله بنورهم ده، ذهب الله بضیائهم نه ده، نو دلته کې به بیا داسې معنا کېدله که بضیائهم وای چې د رڼا انتشار، د رڼا زیاتوالی ختم ده، نفس رڼا باقی ده. خو الله پاک نفس رڼا نفی کول غوښتله، د دې وجې نه بنورهم ده، بضیائهم نه ده. او د دې وجې نه بنورهم ده، بنارهم نه ده. نو د دواړو اعتراضونو جواب یو ځلی بیا کوو. هغه دا ده چې ذهب الله بضیائهم خود ځکه بیان نشولو چې بیا به معنا دا وه چې د رڼا انتشار ختم ده، ډیره رڼا ختمه ده، لږه باقی ده. الله پاک او فرمایل بنورهم چې نفس رڼا ختمه ده، بالکل رڼا شته نه. او بنارهم ځکه ونه ویلی که چرته بنارهم ذکر شوی وی نو بیا دا معنا بوا چې اور او د اور د سوځولو سره د رڼا نه دا ټول ختم دي. خو بنورهم الفاظ بیان کړله، اشاره د دې خبرې ته چې رڼا ختمه ده لیکن سوځولې برقرار دي، پاتې دي، دوی به سوځېږي پکې. وترکهم پرېږدي دوی لره فی ظلماتین په ډېرو تیارو کې لا یبصرون چې نه ویني دوی هیڅ یو شي لره. دی آیات مبارکه کې وترکهم لفظ د ترکه ده، یو لفظ د جعله ده، بل لفظ د ترکه ده. دا دواړه الفاظ په قرآن مجید کې ځای په ځای استعمالیږي، خو دلته کې
لفظ د جعلا نه دی بلکې لفظ د ترکه بیان شوی دی. نو لفظ د ترکه په ځای د جعله باندې د پاره د مبالغې ذکر دی. ولی ترکه ذکر شولو نه لفظ د جعله؟ جواب د مبالغې د پاره. دویمه لفظ د ترکهم په ځای د جعلهم باندې ځکه ذکر شو. لفظ د ترکهم په ځای د جعلهم باندې ځکه ذکر شولو چې په لفظ د ترکهم کې اشاره ده دی خبرې ته چې الله پاک دغه کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت تر رڼا نه چې کله پیدا وانه غستله په اور کې پاتې شوله او الله پاک دوی نسیه منسیه هیر ګرځولي دي بلکې پرېښودلي دي. نو د دوی د نسیه منسیه ګرځولو دپاره چې الله د خپل رحم نه، الله د خپل کرم نه، الله د خپل شفقت نه دوی لرې کړله، دوی د هغې نه لرې طرف ته بوتلل، ګمراهۍ طرف ته. الله پاک لفظ د ترکهم سره تعبیر وکړلو نه لفظ د جعلهم سره. صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. صم دوی کاڼه دي په شان د هغه چا چې هیڅ یو شی ناوري. بکمون ګونګیان دي په شان د هغه چا چې هیڅ نشي ویلی. عمیون ړانده دي په شان د هغه چا چې هیڅ یو شی نشي لیدلی. فهم لا یرجعون پس دوی نه راګرځي د ګمراهۍ نه. دا ترجمه چې کله مونږ کوو دا د عربي د تقدیراتو د تفسیر په لحاظ سره کوو. آسانه ترجمه بیا دارنګې ده. سمون کاڼه دي دوی، بکمون ګونګیان دي دوی، عمیون ړانده دي. فهم لا یرجعون پس دوی نه راګرځي د ګمراهۍ نه. د دې آیات مبارکه یو لفظي معنا وه کومه چې بیان شوله، او د دې آیات مبارکه د مخکې آیات مبارکه سره مناسبت نه وروسته مضمون دی. ربط دې آیات د مخکې آیات مبارکه سره دا دی. تیر شوي آیات مبارکه کې ذهب الله بنورهم، الله پاک کو فرمایل چې ما د کافرانو نه رڼا ختمه کړې ده. کله چې د دوی نه رڼا ختمه شوله وترکهم فی ظلمات په تیارو کې پاتې دي. دلته کې فرمایي یوازې رڼا ختمېدل او په تیارو کې پاتې کېدل د دوی نه دي بلکې اسباب د علم هم الله پاک د دوی بیکاره کړل او اسباب د علم هم د دوی آفت الله پاک په نازل کړلو. هغه دا دی سمون بکمون عمیون. کله نا کله داسې وشي چې یو سړی په تیاره کې وي، رڼا ورسره نه وي، لیکن آواز خو کولی شي. یا دا دی چې چېرته څوک دته آواز ورکوي چې زما خواته راشه، هغه خو اورېدلی شي. یا که چېرته پړق پړوق شي د رڼاګانو یا د بجلی، نو دی خو قتل کولی شي. بیا الله پاک فرمایي دوی په داسې تیارو کې پاتې شوله چې یوازې په تیارو کې پاتې کېدل خو یې پرېږده، کاڼه دي د حق داعي دعوت نشي اورېدلی. ګونګیان دي په خپله آواز داعي حق ته نشي کولی چې بچ کړي. ړانده دي د الله پاک د قدرت نښې نشي لیدلی چې په خپله د عقل نه کار واخلي، ایمان راوړي. دا یې ربط شوله، دا یې مناسبت شوله د تیر شوي آیات سره. پاتې شوله د دې آیات مبارکه مضمون د دې آیات مبارکه تتمه مثال سابقه. دا مختصر ته ورسره مونږ وایو تتمه مثال سابقه.
د تیر شوي مثال خاتمه او تتمه ده. د تیر شوي مثال خاتمه او تتمه ده، یعنی د مخکې مثال لږ شی پاتې شوی و، هغه دلته بیانیږي په لفظ ده صم بکم عمی الفاظ سره. رازو د دې آیات مبارکه د مفرداتو تشریح او تفسیر ته. هغه دا چې دا صم خو مرفوع ده، نو دا رفع په څه باندې ده؟ مفسرین فرمایي دا خبر ده د پاره د مبتدا، خو په تشبیه سره، په حرف تشبیه سره خبر ده د پاره د مبتدا مقدره، په حرف تشبیه سره تقدیر به بیا دارنګ شي هم کسمن، دوی پشان داغه کڼو دي چې هیڅ نه اوري. دوی پشان داغه کڼو دي چې هیڅ نه اوري. سوال دا راځي چې مبتدا او ته مقدر شوله چې هغه لفظ د هم ده، او دا صم الفاظ بکم الفاظ عمی الفاظ دا په حرف تشبیه سره د مخکې مبتدا د پاره خبر ده. نو سوال داسې راځي چې د دوی دغه حواس خو ټول روغ دي. منګه دغه کافران یینو چې آواز اوري، منګه یینو خبرې کولی شي، منګه یینو نظرونه تیز دي. څنګه الله پاکا صم بکم عمی الفاظ مبارکه سره د دوی تشبیه ورکړی دا د ړندو کڼو او د ګونګیانو سره؟ جواب د دې خبرې د پاره دا ده چې دا په طریقې د تشبیه بلیغی سره دی. لکه مونږه په پښتو کې ترجمه دارنګه کړې وه. اوله ترجمه دوی په شان داغه کڼو دي چې ناوري هیڅ یو شي لره. په شان لفظ مو ویلی دی، په شان داغه کڼو دي چې نه اوري هیڅ یو شي لره. بیا دلته کې یو بل سوال راځي. حاصل دا سوال دا ده سم هغه چاته وایي چې هیڅ یو شی نشي اوریدلی. بکمون هغه چاته وایي چې هغه هیڅ قسم خبرې نشي کولی، جمع د ابکم ده. عمیون هغه چاته وایي چې هیڅ یو شی لیدلی نشي. دلته خو دارنګي نه ده. جواب دا ده چې هغه غوږونه، هغه ژبې، هغه سترګې چې د حق د پاره نشي استعمالولی، دا داسې دي لکه مکمل دغه قوتونه ختم وي. یا د مخکینی جواب د تاکید د پاره داسې ویلی شو چې دوی نه صم بکم عمی په دې الفاظو سره تعبیر د پاره د مبالغې شوی دی. بیا دا لفظ د صم په قرآن مجید کې چې مونږ ولټو 15 کرتې ذکر دی، 6 کرتې خو لفظ د بکمون دی. ماده د عمیونه دا بیا په قرآن پاک کې 33 کرتې ذکر کړل شوی دا، او دا صم ماده په قرآن پاک کې لکه مخکې مې 15 کرتې وویل، هغه 15 کرتې په اعتبار د مادې سره ده. دا مادې د دوی په قرآن پاک کې ذکر کړل شوی دي. دلته کې یو سوال ده، هغه دا چې مونږ په فقه حنفي کې داسې یو مثال ورکوو د تشریح او د وضاحت لپاره په باب د طلاق کې چې هغه څوک چې هغه خبرې نشي کولی خپل بیبي ته طلاق ورکړي په اشارو باندې اخرس،
نو هلته مونږ په فقه کې لفظ د اخرس یادوو. اب کم لفظ مو نه دی یاد کړی. زمونږ فقه حنفي کې هغه ته اخرس وایي. دلته قرآن مجید کې ورته اب کم لفظ ذکر شوی دی. نو فرق په مابین د اخرس او فرق په مابین د اب کم کې څه دی؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی، هغه څوک چې صرف خبرې نشي کولی خو اوري پوهیږي هغه ته اخرس ویلی شي، او چې نه پوهیږي او نه خبرې کولی شي هغه ته ابکم ویلی شي. ځکه الله جل جلاله لفظ د ابکم بکمن الفاظ بیان کړلو. اخرس لفظ او د اخرس ماده دلته کې بیان نشوله. او کسویبینا یا حال د دوی پشان د غټ ساز کو د باران دی، من السمائی د بر طرفنا، فیه ظلماتن چې پاغي کې ډیرې تیارې وي، ورعد او ګړز ګړوز وي، وبرق برېښنا او بجلی وي، یجعلونا کږي د دوی اصابعهم سرونه د ګوتو خپلو، فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د تندرونو نه، حذر الموت یری د مرګ نه، والله الله پاک محیط راګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لرا. دا په قرآن مجید کې د ترتیب عثمانی په لحاظ سره دویم مثال دی. د دې آیات مبارکه ربط، مناسبت او مضمون سره د تشریح د مفرداتونه دا دی. مخکی آیات مبارکه چې تتمه د اول مثال وا، یعنی مخکینی دو آیاتونو کې مثال د کافرانو بیان شولو. دی آیات مبارکه نه مثال د منافقانو شروع شولو. دا ربط و مضمون د آیات مبارکه دواړه شولو. خو بیا دغه مثال د منافقینو چې دلته بیانولی شي، دا مثال د منافقانو د اسلام او د قرآن پاک سره ده. تشریح د مفرداتو دارنګي کوو. او کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق. تطبیق د مثال و مسلو په مابین کې دارنګي شوی ده. الله پاک قرآن مجید او اسلام نازل کړی دی د برنا، لکه باران چې راوریږي د بر طرفنا. بیا دغه باران چې کله د برنا راوریږي دا عام د پسرلی باران دی چې غټ غټ ساز کی دی او د قاتساله نه ورسته وریږي. دارنګي په دې دنیا باندې د کفر او د شرک بدمرغ ورځې شپې وي، د هدایت او د رشد د الله پاک د دین نوم نشان ورک شوی و، قحط راغلی و. نو لکه څنګه چې د سپرلی باران چې غټ غټ ساز کې ورسره یي، هر طرف باندې وریږي، د ځمکې د سرسبز او د شاداب ګرځولو دپاره وریږي. دارنګه الله پاک اسلام قرآن پاک برنا راولی گلو چې د ټول انسانیت لپاره ده، لکه د پسرلی باران چې عام په هر طرف باندې وریږي. بیا کله چې باران وریږي نو په باران کې توري تیری وی اوله. دارنګه په قرآن پاک کې توري تیری د چا بیانېږي؟ د کفر دارنګه د شرک چې قرآن پاک بیان ذکر کوي چې کفر تور تیاره ده، شرک تور تیاره ده.
دارنګي په بارانه کې رعدونه د وریځې ګړز ګړز وي. قرآن پاک کې تخویفات بیانېږي په کفر باندې، په شرک باندې چې منافقان د هغې نه به لړزېږي. دارنګې په بارانه کې برېښنا او بجلي وي. وبرقن قرآن پاک کې بشارتونه دي. دارنګې اخوت اسلامي دی چې هغه په منزله او په شان د برقن دی. بارانه کې چې کله ګړز ګړز شروع شي، خلق ګوتې کې ګدي په غوږونو کې، یجعلون اصابعهم فی آذانهم. دارنګې چې کله قرآن پاک بیانېږي، منافقان یو بل ته وایي لا تسمعوا لهذا القرآن، دا قرآن پاک مه اورئ، او په خپلو غوږونو کې ګوتې کې ګدي تښتي د قرآن پاک نه. دارنګې په بارانه کې من الصواعق تندرونه وي، هغه راغورځېږي. قرآن پاک کې اعلان د توحید د الله پاکه چې لا اله الا الله دی. دا د منافقانو د پاره الصواعق تندرونه دي، لکه تندر نه چې څنګه دوی یریږي تختیږي. دارنګې اعلان د توحید نه دوی تیښته کوي. دې سره سره په داسې بارانه کې حذر الموت د مرګ یروي. اسلام او د الله پاک وحدانیت د منافقانو د پاره حذر الموت داسې دی لکه مرګ. سوال کله چې داسې تدبیرونه دوی غوره کړي، ګوتې د خپلو غوږونو په سوریو کې کېږدي، یو طرف ته تیښته کوي، نو آیا دغه سړی به بچ شي؟ جواب کوي والله محیط بالکافرین، الله پاک را ګیرونکی دی کافرانو لره. نو منافقان کافران دي، د الله پاک د عذاب نه نشي بچ کېدلی. محیط بالکافرین دا کنایه دی د الله پاک د عذاب نه. یو ځلې بیا لفظي ترجمه بیانوو. او کسویبین یا حال د دوی په شان د غټ څاڅکو د باران دی، من السماء بره طرفنا، فیه ظلماتن چې په هغې کې ډېرې تیارې وي، ورادن او ګړزهار وي، وبرقن بجلی او برېښنا وي، یجعلون کېږدي دوی اصابعهم سرونه د ګوتو، فی آذانیم په سوریو د غوږونو کې، من الصواعق د وجې د تندرونو نه، حذر الموت یری د مرګ نه. والله الله پاک محیط را ګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لره. هغه د مثال تطبیق یو ځل بیا ذکر کوو. حاصل دا دی چې دا مثال د منافقانو دی. د چا سره؟ د قرآن پاک سره یا د اسلام سره؟ د قرآن پاک سره مثال دارنګي دی. او کصیب من السماء، لکه د برنا چې باران وریږي، عامي په هر طرف باندې غټ غټ ساز کی وی. دارنګي قرآن پاک الله پاک د برنا نازل کړی دا د ټول انسانیت هدایت لپاره، هدى للناس. په داسې بارانه کې ظلماتون تیری وي، قرآن پاک کې قباحت کفر، قباحت شرک، دا تیری دی چې الله پاک بیانوي. په داسې بارانه کې ورعدن ګړزهار وي، قرآن پاک کې په ګناهونو باندې، په شرک باندې، په کفر باندې، د الله پاک نه په بغاوت باندې تخویفات دي چې د هغې نه به دوی لړزېږي. دارنګې په داسې بارانه کې چار طرف نه توري وریځې وي، برقن بجلی وي، برېښنا وي. قرآن پاک کې بشارت ده، قرآن پاک کې اخوت اسلامي ده چې هغې ته منافقان مخکې کېږي، د هغې نه پیدا اخلي.
داسې برانه کې خلک ګوتې کې ګدي د خپلو غوږونو په سوریو کې د پاره د دې خبرې چې د ګړز ګړز نه دوی بچ شي. منافقان د قرآن پاک د آیاتونو په تلاوت کې د قرآن پاک دلاویز دعوت کې په خپلو غوږونو کې ګوتې کې ګدي. بیا په داسې برانه کې تندرونه وي منافقانو د پاره د لا اله الا الله دعوت دا داسې دی لکه تندر. داسې برانه کې خلک د مرګ نه یره کوي. منافقانو د پاره ایمان او اسلام حذر الموت داسې دی لکه مرګ. خو دغه منافقان د الله پاک د عذاب نه نشي بچ کېدلی لکه آیات مبارکه ختم کړلو والله محیط بالکافرین، الله را ګیرونکی دی کافرانو لره. دا صرف لفظي ترجمه همدارنګې تطبیق د مثال د ممثل سره مختصرا وشولو. د دې نور چې څومره بقایا تفسیر دی هغه به ان شاء الله تعالی بیانولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.